له في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهره قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله ثلاثا والله أكبر ثلاثا سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ربي يعجب من عبده إذا قال ربي اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا حديث حسن صحيح. حضرت علی کرم الله وجهه په دابه باندې سپریږي په رکاب کې چې پښه کې خو بسم الله ویلې پاس چې پکې ناس الحمدلله ویلې بیا دا دعا وکړه سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون بیا الحمدلله درې واري الله اکبر درې واري بیا دغه کلمات چې په هغه کې اقرار په خپلو ذنوبو ده او د خدای پاک نه د مغفرت غوښتنه ده دا یې ویلې بیا یې وخندل شاګرد ورته څنګه دې وخندل یا امیر المؤمنین هغه ورته ما پیغمبر علیه السلام داسې لیدلی و هغه داسې عمل وکړو ویې خندل ما پیغمبر علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې څنګه دې وخندل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ده راته وویلې چې الله په دغه ډېر راضي کېږي چې یو بنده دا اقرار وکړي چې خدای متعالی د ما نه ګناوې شوي دي ته ګناوې راته معاف کړي بل څوک نشته چې ما معاف کړي دا چې بنده خپل تقصیر باندې م اقرار وکړي او د الله تعالی په غفران باندې م اقرار وکړي چې الله بخونکی ده نو خدای پاک په دغه راضي کېږي د رضا اثر مغفرت ده چې دا راضي کېږي نو خدا معنا چې په دغه توبه ایستلو باندې الله راضي کېږي د دغه انسان توبه قبلي ګناه ورته معاف کوي. وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا حماد بن سلمة عن ابي الزبير عن علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر فركب راحلته كبر ثلاثا وقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون ثم يقول اللهم إني أسألك في سفري هذا من البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا المسير واطوي عنا بعد الأرض اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا وكان يقول إذا رجع إلى أهله آئبون إن شاء الله تائبون عابدون لربنا حامدون. هذا حديث حسن. باب ما جاء ما يقول إذا هاجت الريح. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري قال حدثنا محمد بن ربيعة عن ابن جريج عن عطاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الريح قال اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وفي الباب عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. هذا حديث حسن. باد باران تعالی د شیان د خیر او د شر د دواړو احتمالات پکې نو چې بادونه به ولې د پیغمبر علیه السلام نو دا دعا وکړه چې الله خیر د دغه باد کوم خیر چې په دې کې مقرري هغه ماته نصیب وګرځي د څه خیر د پاره د چرالیګلی هغه موږ ته نصیب وګرځي د شر د دغه باد او شر هغه څه چې پیغه کوي یا د شر د کوم شي چې تا پر علیګلی دی هغه شر نه موږ ته حفاظت نصیب کړي. باب ما يقول إذا سمع الرعد. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد الحجاج بن أرطاة عن أبي مطر عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. هذا حديث غريب لا نفه إلا من هذا الوجه. باب ما يقول عند رؤية الهلال. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن سفيان المديني قال حدثني بلال بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن أبي عن جده طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. هذا حديث حسن غريب. د میاشتو د لیدلو دعا اول ورځ چې سړی میاشت وویني دا دعا وکړي اللهم اهلله علینا بالیمن والایمان والسلامة والاسلام ربي وربک الله. هر میاشت مکلفیت لري خدای متعالی ته په خیر دغه میاشت په موږ باندې رابره کړي د برکت سره د ایمان سره د سلامتیا سره او د اسلام سره چې دا میاشت په ما تیریږي دا ټول شیان ماته موجود دي. نور میاشت هم د الله مخلوق ته موږ هم د الله مخلوق تم د الله رب د تام د الله دا او رب د موږ هم الله تعالی ده.
باب ما يكون عند الغضب. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجه احدهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لاعلم كلمة لو قالها لذهب غضبه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الباب عن سليمان بن الصارد رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان نحو هذا حديث مرسل. عبد الرحمن بن ابي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. ومات معاذ رضي الله تعالى عنه في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقتل عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن ابي ليلى غلام ابن 6 سنين. هكذا روى شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى. وقد روى عبد الرحمن بن ابي ليلى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ورآه عبد الرحمن بن ابي ليلى يكنى ابا عيسى وابو ليلى اسمه يسار. وروي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال ادركت عيسى له 100 من الانصار من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما يقول إذا رأى رؤيا يكرهها. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن وضر عن بن هادي عن ابن لهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بما رأى. وإذا رأى غير ذلك مما يكرهه فإنه من هي من الشيطان فليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. وفي الباب عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه. وابن الهادي اسمه يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي المدني وهو ثقة عند أهل الحديث روى عنه مالك والناس. باب ما يقول إذا رأى الباقورة من التمر. وبه قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك وحدثنا قتيبة عن مالك قال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان الناس إذا رأوا أول التمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا ومتنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وأنا أدعوك للمدينة مثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. قال ثم يدعو أصغر وليدا يراه فيعطيه ذلك الثمرة. هذا حديث حسن صحيح. اول میوه به چې پخه شوه په باغ کې صحابه او مبارکینو خپله به نه خوړه. اول به څه شی راوړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته. پیغمبر علیه السلام به دعا وکړه د برکت په میوو په دا ښار او په هر څه کې چې خدای پاک برکت پیدا کړي. د هغه نه بعد بیا کنکای الک وایي که د نبي علیه السلام به خپل کنکای وي یعنې لمسیان څوک به وي هغه ته بیا ورکړه. که هغه به نه و په دغه مجلس کې به بل کنکای څوک و یغ ته بیا ورکړه. که نه یدعو د کور نه به حسنین مبارکین څوک راوغوښته. دا اول میوه په حداثت کې د حدیث سن سره مناسبت لري. الکم نوی عمر ده هغه میوه هم د نوي عمر ده. او بل طرف ته وایي کنکي د اولو میوو ته خوشحاله کیږي ډېر. بل طرف ته په لږ میوه باندې یو دانه دوه دانو د کنکي ګزاره کیږي د لوی ګزاره هم نه کیږي. نو حضرت پیغمبر علیه السلام معمول دا و اوس هم چې باغ کې شي کې ښه شی پیدا شي د برکت خلک په کلي کې موجود وي وایي دغه طریقه د برکت شته چې ورې هغه ته هغه دعا د برکت وکړي خدای پاک په باغ کې برکت پیدا کړي. باب ما يقول إذا أكل طعاما. وبه قال حدثنا أحمد بن قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا علي بن زيد عن عمر عن بن أبي حرملة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة رضي الله تعالى عنها فجاءت بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عن يميني وخالد عن شمالي فقال لي الشربة لك فإن شئت طرد بها خالدا فقلت ما كنت أؤثر على سؤلك أحدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعما فليقل اللهم بارك لنا فيما طعمنا خيرا منه ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزئ المكان الطعام والشرب غير اللبن. هذا حديث حسن. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن علي بن زيد فقال عن عمر بن حرملة قال بعضهم عمرو بن حرملة ولا يصح. باب ما يقول إذا فرغ من الطعام. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثنا خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. هذا حديث حسن صحيح.
وبه قال حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا حفص بن غياث وابو خالد الاحمر عن حجاج بن ارطاط عن يحيى بن عبيده قال حفص عن علي بن اخي ابي سعيد وقال ابو خالد عن مولى لابي سعيد رضي الله تعالى عنه عن ابي سعيد رضي الله تعالى وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اكل او شرب قال الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. وبه قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثنا ابو مرحب عن سهل بن معاذ بن انس عن ابي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل طعاما فقال الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث حسن غريب. وابو مرحوم اسمه عبد الرحيم بن ميمون باب ما يقول اذا سمعنا حق الحمار. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم فإنه رأى شيطانا. هذا حديث حسن صحيح. چرګان چې اذانګونه کوي په دغه وخت کې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې الله ته سوالونه کوي دعاوې مقبليږي ځکه چرګ ملائکه ویني نو ځکه اذانونه کوي او ملائکه چې دعا کې شریک شي ته چې دعا کوي هغه امین په وی هغه دعا خدای په قبلي او خرچ وانګيږي په دغه وخت کې تاسو اعوذ بالله وی ځکه د خرچ د شیطان چې ویني دی وانګيږي نو د شیطان نه پناه غواړي د چرګ د ملائکه سره مناسبت خره د شیطان سره. باب ما جاء في فضل التصبيح والتكبير والتهليل والتحميد. وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي زياد قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي عن حاتم بن ابي صغيرة عن ابي بكر عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الارض احد يقول لا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله الا كفرت عنه خطايا ولو كانت مثل البحر. هذا حديث حسن. وروى شعبة هذا الحديث عن ابي بلج بهذا الاسناد نحوه ولم يرفعه ابو بلج اسمه يحيى بن ابي سليم ويقال ابن سليم ايضا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن حاتم بن ابي صغيرة عن ابي بلج عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن ابي بلج نحوه ولم يرفعه. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار قال حدثنا ابو نعمة السعدي عن ابي عثمان النهدي عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فلما قفلنا أشرفنا على المدينة فكبر الناس تكبيرة ورفعوا بها أصواتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأصم ولا غائب وبينكم وبين رؤوس رحالكم. ثم قال يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا حديث حسن صحيح. وأبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مل وأبو نعمة اسمه عمرو بن عيسى وعلى قوله وبينكم وبين رؤوس رواحلكم إنما يعني علمه وقدرته. ان د الله تعالی د پاره خو مکان نشته دا چې تاسو تکبیرونه سوکوي الله خو لري نه د تاسو او د اوخ د غړی په مابین کې د دلته د زین سره نږدې د زین سره نږدې د څنګه دای مکان د الله تعالی دلته ناسته نو ځکه تعویل کوي چې یعنی علم د خدای په قدرت خدای په ارزه کې موجود ده چې الله علم لري نو په زور نارو ته څه ضرورت چې ځان ته تکلیف ورکوي. پرون مو مې اربع علی انفسکم کې خبره وه. نور دا چې حضرت ابو موسی اشعری وی ما لا حول ویلې نبی علیه السلام راته ویل چې زه تاته د شی درونه کوم چې کنز د جنت نه ده. دغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام ویل د دپاره د څه دپاره و خو هغه خو اسم لګیا و په دغه لا حول ولا قوه باندې وایي د دې دپاره چې نبی علیه السلام تر واورېده چې اوس علم یې په ثواب ورکړي چې آینده یې په شوق ساتي ویلې اسې ویلې خو چې سړی په قدر باندې نه خبر دومره په شوق باندې نه وي او عبادت چې څومره په شوق او په اخلاص وي ثواب یې دغومره ډېر زیاتېږي. دغه دپاره یې ورخو. باب وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي زياد قال حدثنا سيار قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن اسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن النبي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي الباب عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا موسى الجهني قال حدثني مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجلسائه: أيعجز أحدكم أن يكسب 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح أحدكم 100 تسبيحة تكتب 1000 حسنة وتحط عنه 1000 سيئة. هذا حديث حسن صحيح. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای د لیلۃ المعراج په شپه د حضرت ابراهیم علی نبینا علیه الصلاۃ والسلام سره چې ما ملاقات وکړو درته ویلې چې ته خپل امت ته د ما سلام یې او دا خبر ورکړه چې د جنت ډیره خوږه مځکه ډیرې خوږې اوبه دي ډیر ښه فصل شین کوي خو جنت اوار میدان ده نیالګي دغه کلمات سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر نو دا نیالګي به درته کېښودل کېږي باغ به جوړېږي دلته اوس یو سوال واردېږي چې جنت معنا د لغوي لحاظ باندې باغ جنت وی یغه ته چې باغ وي نو څنګه جنت ته بیا وی چې بیابان ده دښته ده نیالګي د تا په ذکر باندې پکې کېښودل کېږي نو جواب دا ده چې دنیا کې د باغو دستور دا ده خلک چې باغ جوړوي یو طرف ته یو کنکي ځای کې دلته نرسري ورته ویي موږ تاسې بزغلی هغه نیال ګڼ نیالګي کېږدي دا چې بیا لږ داسې برابر شي د دغه ځای نه یو باسي هلته بیا په نقشه باندې ږدي نو جنت هغه باغ هم شته چې هغه ګڼ ده په یو ځای کې د خواته بیابان هم شته دغه د انسانانو د اعمالو په طبق باندې ده دا چې بیا د باغونه ښایسته په نقشه باندې جوړیږي دا د ذکر په برکت باندې چې دلته ذکر کې دغه هم د کې نه نیالګي رایسته کېږي داسې په خط باندې کېښودل کېږي نو باغ کې نقشه ورته جوړیږي. باب وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال غير واحد قالوا حدثنا روح بن عبد الثاني حجاج الصوف عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نقلة في الجنة. هذا حديث حسن قريب لا نعرفه الا من حديث ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا مؤمن عن حماد بن سلمة عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نقلة في الجنة. هذا حديث حسن قريب. وبه قال حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا المحارب عن مالك بن انس عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وان كان مثل البحر. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا محمد بن خزير عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. هذا حديث حسن صحيح غريب. وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سمين عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كان له عند 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكان له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر. هذا حديث حسن صحيح. باب. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشواربي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن ابي صالح عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال وزاد عليه. هذا حديث حسن غريب. وبه قال حدثنا إسماعيل بن عيسى قال حدثنا داود بن الزبرقاني
عن مطر بن الوراق عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأصحابه قولوا سبحان الله وبحمده 100 مرة من قال مرة كتبت له 10 ومن قال 10 كتبت له 100 ومن قالها 100 كتبت له 1000 ومن زاد زاده الله من استغفر الله غفر له. هذا حديث حسن غريب. دعاګانې د صرف د یو ځای کې د عبارت کې وایي اختصار ده. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم څوک چې هر سهار هر بیګا سبحان الله وبحمده سل واری وایي نو په ورځ د قیامت باندې به هیچا هم راتګ نه وي کړی د خدای پاک حضور ته افضل تر هغه څه چې ده راتګ په کړی. بیا استثنا کې څه وی الا احد قال مثل ما قال، که یو چا د ده غوندې ویلي نو هغه به بیا تر ده ولې افضل وي. نو وایي دلته عبارت کې اختصار ده د اول عبارت کې چا چې سل وارې دا وویلې نو په ورځ د قیامت باندې به راتګ څوک نه وي کړی د ده په مثل مګر هغه چا چې د ده غوندې ویلې د ده غوندې مقام به د چا نه وي مګر هغه چا چې یې غم سل وارې ویلې او تر ده نه به افضل نه وي الا ما زاده. د ده په مثل به نه وي مګر هغه چا چې د ده په مثل ویلې تر ده نه به افضل نه وي الا مګر هغه څوک قال او زاد علیه چې په دې زیادت کړي نو هغه به بیا تر ده نه افضل وي. باب وبه قال حدثنا محمد بن وزير الواسطي قال حدثنا سفيان الحمري عن الضحاك بن حمرة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صبح الله 100 بالغداة و100 بالعشي كان كمن حج 100 حجة ومن حمد الله 100 بالغداة و100 بالعشي كان كمن حمل على 100 فرس في سبيل الله أو قال غزا 100 غزوة ومن هلل الله 100 بالغداة و100 بالعشي كان كمن أعتق 100 رقبة من ولد إسماعيل عليه السلام ومن كبر الله 100 بالغداة و100 بالعشي لم يأتي ذلك اليوم أحد بأكثر مما أتى إلا من قال منه وما قال وزاد على ما قال. هذا حديث حسن غريب. وبه قال حدثنا الحسين بن الأسود العجلي البغدادي قال حدثنا يحيى بن آدم عن الحسن بن صالح عن أبي بشر عن الزهري قال تسبيحة في رمضان أفضل من 1000 تسبيحة في غيره. دلته اوس په د اول روایت کې ظاهر ته چې وګورو څومره عجب خبره ده چې نبی علیه السلام څوک چې سل وارې سبحان الله په سهار کې ووایي سل وارې بېګا ووایي دومره ثواب یې ده لکه سل حجونه یې چې کړي. سبحان الله سل وارې سهار سل وارې بېګا لکه سل حجونه یې چې کړي. بیا په حمد کې وایي چې الحمدلله چې سل وارې سهار ووایي سل وارې بېګا لکه سل آسان چې په سبیل الله صدقه کړي یا سل غزاوانې کړي. څوک چې لا اله الا الله سل وارې سهار لا اله الا الله سل وارې بېګا وایي لکه سل غلامانې چې آزاد کړی. دا لږ عمل د دومره غټ عمل سره مساوات. سبحان الله خو ډېر اسانه ده. نو بصیر محشر لیکي وایي ذکر د خدای پاک چې په حضور وي اگر که ډېر اسانه تر ډېر شاق عباداتو خو چې په غفلت وي تر هغه نه بهتر ده. حج خو ډېر تکلیفي عبادت ده مشقتونه دي پکې او سبحان الله ویلو کې خو هېڅ مشقت نشته خو دا سبحان الله چې په ښه حضور باندې وویلی شي د داسې حج نه چې هغه د غفلت سره وي نو سل وارې سبحان الله سهار و بېګا چې په حضور ویلی شي لکه سل حجونه خو چې هغه حضور سم نه وي پکې برابر دي غو سره برابرېږي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن الخليل بن مرة عن أزهر بن عبد الله عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد 10 مرات كتب الله له 40,000 حسنة. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والخليل بن مرة ليس بالقوي عند أصحاب الحديث. قال محمد بن إسماعيل ومنكر الحديث. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عبد الدقي عن زيد بن أبي أنيسة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات كتبت له 10 حسنات ومحي عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكان يومه ذلك كله في حد من كل مكروه وحرس من الشيطان ولم ينبغي لذنب أن يدركه من ذلك اليوم إلا الشرك بالله. هذا حديث حسن صحيح غريب. سهار لمانځه بعد چې دغسې د اتحیاتو په شکل ناست وي دا معنی او خبرې مبرې ونه کړي په دغه پسې متصل لاس وارې دغه کلمات مبارکه ووایي
نو په دغه برکت باندې لس نیکي ورته لیکل کېږي، لس ګناهونه ورته معاف کېږي، لس درجې ورته پیدا کېږي. په دغه ورځ به د هر تکلیف نه دی محفوظ وي او د شیطان نه به وساتل شي. او یوه ګناه هم دی نشي نیولی الا شرک، یعنی څه معنی نور ګناهونه هم الله معاف کوي. شرک خو خدای هم دې وساتي، هغه خو چې توبه د شرک نه ونه باسي په هېڅ نیک عمل باندې شرک مرک نه معاف کېږي او خدای پاک هم نه معاف کوي چې په شرک باندې سړی مړ شي. ان الله لا یغفر ان یشرک به، او د شرک نه رالاندې دغه نورو کې امیدونه شته.